په دې آیاتونو کې الله رب العالمین د یو قوم واقعه بیانوي چې هغې ته قوم شعیب وایي او دا قوم شعیب د شام او د حجاز ترمنځ یو غټ علاقه چې معان به وتوي او دغه معان سره یو ښار و چې هغې ته به مدین وي دقلته اوسېدله او دا مدین دا د حضرت ابراهیم علیه السلام زوی و یین مسیح و نو هغه دلته راغلو آباد شوي و نو د هغه دا اولاد و دا قوم شعیب نو د شام علاقې سره خوا کې نو د تجارت په لحاظ باندې ډېر مخکې خلک و زبردست تجارت پې کو او دې قوم کې زبردست خلک و او الله پې ډېره یو وخت کې فراخي راوستې وه خو دا قوم کې یو څو غټې او خطرناکې بیمارۍ وې روحاني یو خدا و چې شرک به کو او د نور آیاتونو کې خدا سره راغلي دي چې د قدکانو ته به سجدې کولې د شعیب علیه السلام په قوم کې داسې خلک وو چې هغوی به اونو ته سجدې کولې لکه یو ځای کې به تاسو ته راشي مختلفو ځایونو کې په قرآن شریف کې چې دې قوم ته قوم شعیب او مدین خلک وایي خو دې ته اصحاب الایکم وایي ایکه په عربی کې موږ ورته پښتو کې بڼ وایو بڼ دا ډېرې اونې چې راجمع شوي وي اردو کې ورته غالبا جنګل وایي جنګل به ورته وایي خو دغه شان بڼ نو دوی به د دغې اونو او بوټو عبادت کو اما قلبي وقوفه خلکو نو یو پکې غټه بیماری دا و دویمه پکې غټه او خطرناکه بیماری دا وه روحاني او ګناه پکې دا وه چې هغه دوکمارو داسې به وویل ناب تول کې کمی یعنې دوکې به یې کولې تجارتي خلک او بزنس والا خلک خو دوکې به یې کولې په ناب تول کې به یې کمی کو حضرت شعیب علیه السلام ورته الله رب العالمین راولېږه او ورته شعیب علیه السلام دعوت او تبلیغ شروع که شعیب علیه السلام اوچت پیغمبر ټول پیغمبران لوی شان لري لوی مقام لري خو د شعیب علیه السلام یو پیغمبر یو خپل زبردست خشته صفاتو د شعیب علیه السلام یو خشته څو صفتونه یو صفت خو دا چې دی خطیب الانبیاء د ټولو نه خشته او مزیدار بیان به کو خشته تقریر به کو پر اثر به کو قرآن شریف کې یو ځای کې راغلی دي چې بیان به ډېر ښکلی کو او د بیان وجه دا وه چې الله ته به دویم نمبر ده چې ډېر زیات جړل او دومره جړلي دي الله ته چې علما لیکي د ده د سترګو نه نظر تلو د جړا د وجه دومره الله ته جړل نو الله رب العالمین دی قوم ته راولېږه د حضرت موسی علیه السلام سخر مبارک و د ده لور په حضرت موسی علیه السلام باندې واده وه نو ورته راغی حضرت شعیب علیه السلام او په یو ښکلي انداز یې ورته بیان شروع کړه چې یو خدای الله عبادت کوئ او د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ او دویم نمبر دا و چې په ناب تول کې کمې او زیاتې مه کوئ یعنی د بل حق مو واخې او سبا درس کې انشاءالله را روان دي ورته وي تاسو نه لرې نه دي تلي او اوس د قوم لوط حال وګوره د قوم نوح حال وګوره د قوم هود حال وګورئ نو تاسو داسې چل کوئ چې یو خو د الله عبادت کوئ او دویم نمبر دا دی چې په ناب تول کې کمې زیاتې مه کوئ ځکه دا سخته ګناه ده
شعیب علیه السلام ورته او دقه حکم منګ تم دی چې ګورې دا پناه او دا ولې د موجوده دور کې د موجوده وخت کې ګورې خلک ډېر زیات دوکمار شوي دي ډېر زیاتې دوکې خلک کوي او خصوصا پناه تول کې چې د چا څه حق دی هغه هغوی له نه ورکوي او دا انتهایي سخته ګناه ده ورونو ډېره سخته ګناه ده قرآن شریف کې چې کوم آیاتونه د دې باره کې راغلي دا ډو خلک باک نه کوي او نن هر سړی ورونو هر سړی په دې دو تک کې دی چې بس دوکه وکړم او دا خپل شي زیات کړم دوکه وکړم او لګیا دي خلک چاله چې په څه لاس باندې ورځي هغه کوي دا یوازې نه چې دلته ناپ تول کمې چې زه به دکاندار ماما سره تله ده او هغه ناپ تول کې کمې نه دې کې تقریبا هر یو سړی مبتلا دی څوک په څه طریقه او څوک په څه طریقه د خلکو نه هغه لګیا دي دا خپل څیز زیاتی او هغه له دوکه ورکوي څوک په ملاوټ کې لګیا دي څوک په ذخیره اندوزۍ کې لګیا دي څوک یو څیز یو شاني که یا بل شان یعنی مختلف قسمه تاسو ټول په هغې باندې پیه څوک په پیو کې اوبه څوک په مسالو کې څه یعنی هر سړی په دې کې لګیا دي کو هغه په غټه سطح دی او په وړه سطح باندې دی ټول لګیا دي چې زه دوکه وکړم او زما دا مال زیات شي نن به تاسو ته راشي دي درس کې به راشي چې الله وی قسم دی کو د مال زیات کړم مال به راله کمومه د دوکمار سړي مال به چرته هم زیات نشي ګوره یاد ساته یو وقتي طور به پتا خوشحالي راشي خو دایمي طور قسم په خدای کو ته کامیاب شي برباد بی دنیا مخسرت دنیا والآخرة دنیا دم تباه ده آخرت دم تباه ده او دې سره مال تباه و برباد کیږي دلته اوس تاسو ګوره انشاءالله تاسو دې درس کې شعیب علیه السلام ناشنا خبره کړې ده دې خپل قوم ته چې تاسو څه کوئ ګورئ تاسو باندې خو نن الله ډېر لوی رحم کړی دی ولې دا خپله مالداري او ولې دا خپل نعمت ځان له تباه و برباد کوئ ناپ تول کې کمي مه کوئ دوکه مه کوئ دوکه الله ته ناخوښه ده نو دنیا او آخرت اوهو آخرت اوس خو وخت نشته چې زه تا ته بیان وکړم آخرت خو دې داسې تباه کېږي چې انشاءالله خدای دې ژوند راکړي دا دېرشمه سپاره را روانه ده مستقل یو صورت د دوکمارو دی الله نوم لیکلی دی هغې له دوکمارو والا متففین صورت دی کمې څوک کوي خو کمې څوک کوي دوکمار کوي که نه ستا چې زما چې ستا چې څه حق دی او زه تا له هغه نه در کوم خو دوکه شوه که نه تا ما له 100 روپۍ راکړئ او د 100 روپو 10 نیمبوان کېږي او زه تا له هغه کم در کوم زه تا له هغه پوره نه در کوم نو خو دا کمې شو که نه علی هذا القیاس یعنی چې د هغه څه حق دی او هغه ته نه ورکوې دقې ته متفف وی دقې ته دوکمار وی نو مستقل صورت الله رب العالمین رالیږلی او رالیږلی په کوم انداز باندې دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړه نو چې مدینې منورې ته راغی نو مدینې منورې په خلکو کې یو کار و دقه شان به دوکه به یې کوله دوکې به یې کولې نو چې رسول الله مبارک راغی چې دا خلک دوکه کوي نو الله رب العالمین دقه صورت راولېږه خو د مدینې منورې خلک خو چونکې د رسول الله مبارک سره نږدې خلک و او د رسول الله مبارک باندې ایمان هم راوړو مرګتیا هم وکړه نو داسې مصممه اراده وکړه چې هغه د هغوی هغه اراده الله رب العالمین د قیامت د ورځې پورې د رسول الله یو معجزه وګرځوله مدینه منوره کې اوس هم 90 نه 95% خلک دوکه نه کوي هلته دوکي کار نشته صحیح کار به رسره کوي ډېر کم دی چې هغه به داسې راشي هغه به د ایمان نه خلاص خلک وي چې دقه صورت نازل شو ولې دا صورت ډېر په یو عجیبه انداز نازل شو دا وره دا دوکه مار دی خلک موږ تاسو د الله وساتي ګورئ الله سو وی ویل ویل للمطففین ویل څه ته وایي یو معنی دا ده چې تباه و برباد دی تباهی ده بربادی ده غرق دی یو معنی دا ده او ویل یو معنی زموږ علما دا کوي چې عذاب دی په دنیا او په آخرت کې
او دریم نمبر ویل معنا زموږ علما دا کوي چې دا په جهنم کې یو کنده ده چې هغه کنده او یا زره کرته د هغې کندې نه جهنم پناه غواړي، جهنم ته پناه غواړي، په جهنم کې دا او جهنم ته پناه غواړي د دقې کندې. دقې کې به المطففین دا دوکمار خلک پراتی. دوکمار څوک دي؟ الله ډېر ښکلي په انداز باندې دا کړی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کله چې د بل لالي نو پورالي، و اذا کالوهم او وزنوهم، او کله چې بل له ورکوي نو هغه سره دوکه کوي. نو الله رب العالمین وی اوکه دوکه، ځه تا خو زه دوکه کړم یا ته ما دوکه کړې او ته پې نه شوې. نو الله وی الا یظن اولئک انهم مبعوثون. ولې دوی دا یقین نه ساتي چې زه به د دې قبر نه یو ځل پاسم، انهم مبعوثون، موږ به یو ځل پاسو. په کومه؟ کله به پاسم؟ لیوم عظیم، په هغه ورځ باندې چې 50,000 کاله به هغه ورځ وي. نور به ستا د سر د پاسه ولاړ، ځمکه به د تانبي وي. هغه عظیم ورځ باندې به ته ما ته پاسې نه، الله وي. او یوم یقوم الناس لرب العالمین، دا خلک به ما ته ودرېږي نه. زه دوی سره د دوکه وکړه، ده ستا سره ما دوکه وکړه، یا ما سره دوکه وکړه، یا د ورور سره دوکه وکړه، یا د ګاونډي سره دوکه وکړه، یا د ګاک سره دوکه وکړه. نو الله وی ولې ما ته به یو ځل ودرېږې نه څه؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. دغه دوکماره ځای مې راله تیار کړی دی چې د اوو ځمکو د لاندې جهنم دی، هغه د ځای دا قسم په خدای تباه و برباد کېږي سړی. نن موږ پروام نه ساتو او داسې زړور لګیا یو او خوشحاله شو چې سړی مې راله دوکه کړه، دوکه مې وکړه. تیل د یو شان کې کتاب ورکړه بل شان، خښته د یو شان دغه کې کتاب پکې ګوړې ووالې. الا هذا القیاس یوازې خښتو والا نه، بس هر سړی دی په دې خپل ګریوان کې. حتی تر دې پورې زموږ علما تدفیب دې ته وایي چې ستا 8 ګنټې په یو ځای کې ډیوټي د سرکاري ډیوټي او دا ته کمه کې هم دوکه کې. تا خو نن تنظیم جوړ کړی دی چې انجمن پلان کې او انجمن دا انجمن او موږ ته حق نه میلاوي. تا د خپل حق ورکړی دی چې تاله څه په تنخواه درکړو چې ستا څه ډیوټي د هغه به کوې. زموږ په دې اتمانځو کې، زموږ په دې حلیم آباد کې یو ښځه وه، ما ته سکول کې استاده وه، چا راته سوال جواب راولېږه، یاره هغه چې دا چې راشي هلته په نفلونو ودرېږي. وي خلک کلاس کې ما یې کو دا 50 کروړه نفلونو کې دا ولا عذاب دی، عذاب د دې چې کومه ډیوټي ده هغه کول پکار. نو هر سړی دا یوازې زما دا مسله ده، زه پوره حق نه ادا کوم، زه تطبیق کوم، زه تاسو سره دوکه کوم. علی هذا القیاس. نو سخت ګناه ده، خطرناکه ګناه ده او داسې عذاب الله دې قوم له ورکړی، داسې عذاب. فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله انه کان عذاب څه شو یوم عظیم. الله پې د بره نه اور راولولی دی، اور. دلته خو د زلزلې او د چغې عذاب دی، خو په 19 سپاره کې وي ټول مې راجمع کړل، سخته ګرمي وه او یو سوری راغی، وی دا خو سوری راغی او د هغې سوري د لاندې ټول راجمع شو، الله پې د پاسه نه اور راغورځو، ایرې یې کړل. تاسو دوکه کوئ. نو دغه قوم باره کې الله رب العالمین دلته بیان کړي، بیا پکې نورې خبرې وکړو. وإلى مدین او موږ مدین ته اخاهم دا غوی ورور شعیبا رالیږلي وه. د څه دپاره مې رالیږلو؟ د تبلیغ دپاره، د دعوت دپاره مې رالیږلو. لومبي اوازې او لومبي دعوت یې دا و چې قاله وی حضرت شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، اے قوم د الله د یو الله عبادتو کې، ما آغا الہ لکم چې ستاسو د پاره د هغه نه علاوه بل نشته، من الہ غیرو سوا د هغه نه بل ذات نشته. هر ځای کې لومبې دعوت د څه؟ لا الہ، واپس وایه، الا الله، لا الہ الا الله، د یو الله به عبادت، د یو الله ته سجده، د یو الله معبود، یو الله مسجود، یو الله حاجت روا، یو الله مشکل کشا.
ما لکم من الہ غیره نشت استاو دا پارا بل ذات ولا تنقصوا المکیال او مکوے کمی المکیالا پا پیمانہ کے پناب کی والمیزانو پتول کی پتل کے ناب تول کی کمی مکھاڑے انی اراکم بخیر انی زچیما اراکم وینم تاسو بخیر دیر پا خطریقہ پا خطریقہ دادا چی نعمتون رلا اللہ درکلی دی دا دھوکا کمکلا نعمت دا اللہ علی بخیر دویر نمبر مطلب دا دے چی نن مالداری بزنس دی دیر اوچت تے پا دیر الوی پیمانا روانی نگوری سے تاسو پا دی کی وینم چی دیر اوچت روانی تباہ کی گئے دا دھوکا کوئے غر کی گئے دی تمو گورا چی زمان آئیو پوٹی مال لاغی کی دیش پا دی بانے زیاد نا دا ستا دا پارا بربادی دا چی دا قدی پا دوکو بانے اگٹا دا نو ستاسوی نما پا مالدارے کی پا نعمت کی او پا خکل زندگی کی وینم مزان تبا کوئے مکوئے دوکا نزیاتی یہ پہ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ او وینما وَإِنِّي او زچی ما خافو یریگما علیکم پتا سبانے عذاب یوم محیط عذاب داغ عذاب یوم دروازی محیط چرا گیرہ ان کے دادا تختی دو شان بدی نویا دلتا خود ازا نواریو کا جرم دیو کلال بشی بلخوا خو علتا اللہ وی طول بزما با گرفت کیا زما دا گرفت نشت لی وَيَا قَوْمِ او اے زما قومو فِلْمِ کیالا پورا ورکوے پیمانا پا پورا ورکوے پیمانا والمیزان او تولا او پیمانا پورا ورکوے یعنی دا چاچ حق تیغا ورکوے بالقسط پا انصاب سرا ولا تبخسوا الناس ولا تبخسوا او کمی مکوے الناس خلق سرا شیئان پا پوٹی شسکم داغوی پاغ حق کی پوٹیم کمی مکوے او یادا ولا تبخسوا او یو مانا دام کرده چی دا خلقو نا زیاد مالے دا ٹھیک سونا چلی دام پا دیکھ رازی دا زیادی ٹھیک سونا چلی دام دیکھ علماء وی رازی ولا تبخسوا الناس او زیادی مکوے ولا تبخسوا او کمی مکوے الناس خلق سر اشیاءهم داغوی چکم حق تے پاگی کی ولا تعثوا مگر زے فی الارض پزمکا کی مفسدین فساد کا ان کے چھتیو انسان لا داغاغ حق نور کے فساد بجوڑے گی کنا دعوت آگوے بقیت اللہ باقی چسلی باقی گٹا چی دا حلالی خیر لکم دا بستاسو دا پارا دیرہ بہتروی کم چی دا حلالو گٹا دا اللہ وی دا بتا دا پارا دیرہ بہتر ایک واری دا اللہ وی اللہ تا دا پارا پاکی خیر دے مکوا پا دوکے نشی زیادو لی اللہ وی دی حلال کے رلا خز خیرہ چوما بقیت اللہ باقی توب دا اللہ تعالی یعنی باقی گٹا چی دا حلالوی خیر لکم دا بستاو دا پارا دیرہ بہتروی ان کنتم مؤمنین کچھ ارے تاسو پا حقیقت کی اصل یقین کون کی ویچے او دا اللہ کا برا چی زما پا دی مال کے باغ برکت چیو خیر بیدالا وما انا علیکم او نیمہ پتا سبانی بحفیظ نگہبان چی بس زور باندے رہتا کوتا کنی سم نا دامی وسنش بس خبر میرا توقلا استاذ موالا دا خبر وطق شعیب علیہ السلام اکلے جواب دا قوم سو وورے دا قوم لگ جواب وورے دا سم خلق دا کئی دا جواب کئی خلقو تا اول تا غیر بیا تستاسو جواب بیم قالوا یا شعیب ویدی قوم یا شعیب علیہ السلام اصولاتو کا ستادا منز تأمرو کا حکم کئی تاتا اند دی خبری چی نترکو پریدو منگا ما داغ معبودانو باطلو عبادت یعبدو آباؤنا چی زمن پلاران عبادت کو خواہ شعیب علیہ السلام کو بتاو سموی اللہ تا بیدیر جلل موز بیٹھو وی خواہ تا دا سزان موز گزار جو کردے او ستا دا موز دا با منگا دا دی حکم در کی چی تا منگا دا دی کارون نمانے کے تا منگ تا دیر زیاد نیک راہ گرے دا سم دا خلق دا خبری کی دا قوم شعیبات
او بل او څه مړه ته بس خپل منځونه کوه چې موږ څه کوو او ان نفعل او یادا چې ونکړو موږ فی اموالنا په خپلو مالونو کې ما نشو چې څه موږ غواړو موږ خو به هغه څه کوو دا خو مال زمونږ دی دې کې ستا څه کار دی ته خپل منځونه کوه اودسونه کوه او دغه عبادتونه کوه نور مال او څیزونو کې دغه نشته چې یاره په خامخا دا اوس هم دا خلک وایي بس موږ ایمان او اسلام او دغه صرف د جمعه ته پورې مختص کړی دی بس منځونه کوم که نه اجونو لازم عمرول هم ډېر زما نور چې مې زاړه خوښوي پردی ځمکې پردی جایدادونه پردي دغه دا به نیسم لګیا یم دا شعیب علیه السلام قوم ورته دا وایي موږ به دا کوو بس موږ ته خپل مونځ او دس کوه بس دغه به ستا کار او موږ چې څه کوو هغه به موږ کوو کې ستا څه کار نشته انکا بشکا لانت تچی الحلیم الرشید ډیر صبرناک او ډیر ښه سړی دا زموږ د علما وایي ټیک هغه داسې و خو تیمور جانه دا ورته د ټوکو ده وایي تا د ځانه ډیر بزرګ جوړ کړی دی تا د ځانه ډیر نیک جوړ کړی دی دا ورته په دې باندې وایي قال شعیب علیہ السلام وتوی یا قومی ای زما قوما ارائیتم آئینی نتاسو چین کنتو علا بینت یمز علا بینت پخالص و پواضح دلیل بانی من ربی دخپل رب د جانبا ورزقنی اور رزق را کئی ما تمن داغ د جانبا رزقا حسن کل مزیدار رزقا د برکت رزق مال زه دوکې نه کوم الله ماله څومره ښکلی رزق راکوي یا دا ورزقني منه رزقا حسنا نو علما دلته دا چې الله ماله دا نبوت راکړی دی دوکو نه علاوه هم راکړی دی ښکلی رزق هم راکوي بهترینه زندګي هم راکړې ده وما اریدو او نه لرم زه اراده ان د دې خبرې چې اخالفکم مخالفت کړم ستاسو الی د هغې څیزونه ما انهاکم چې زه تاسو منې کومه داسې ځم نه یم چې تاسو د کم نه زه ځان منې کوم او زه دې په خپله ورځم زه خو هم داسې نه یم ما خو دې په خپله هم ځان منې کړی دي او دقه اصل خبره د سړي باندې خبره الله سر کوي چې دې په خپله د هغې نه ځان ساتي چې زه تاسو ته یم هلکه فلمونه مه ګورئ او زه ورته په خپله ناست یم نو دا خبره خو په تاسو اثر نه کوي وایي په خپله ولې ورته استاد ناست او موږ ته او تاسو خو بیا څه به راته ووایم نو خدای دې راته هدایت سره زمو کړي وایي ملا بل ته مسلې کوي وایو پسې په خپله بیا خو دا لګیا یې که نه نو هغه ورته دا وایي چې زه خو ګوره اول ځان ساتم بیا تاسو تاله لګیا یم وما اریدو او زه اراده نشته زما ان د دې خبرې چې اخالفکم ستاسو مخالفت او کوم الی ما نهاک چې کوم نه زه تاسو زما خدای اراده نه چې زه د هغه څیز وکړم چې تاسو ته منې کوم ان اریدو زه خو نه غواړم الا الاصلاح مگر ستاسو درست والی غواړم مستطعت څومره چې زما طاقت کېږي زه هم داسې وما توفیقی الا بالله او نه توفیق الا بالله مگر په مدد د الله به وي زما توفیق زه خپل نفس ته نه سپارم نفس ته ځان نه سپارم نفس ته چې کله وسپارلی شوي تباه و برباد به تباه و برباد نو وما توفیقی نشته زما توفیق الا بالله مگر اصب مدد به د الله وي د الله په مدد او که ځان د نفس ته وسپاره تباه و بربادي د دې وجې به رسول الله مبارکه دعا کوله د سارې دا د هغه په دعاګانو کې دي یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كلها ولا تکلنی ځان سره دغه ولا تکلنی الی نفسی قرة اعین خدایه ګورې د سترګو رب مې خپل نفس ته ونسپارې شاباس ومې نسپارې خپل نفس ته نفس خو ستا بل څه وایي نو خدای ما خپل نفس ته ورې ونسپارې نو وما توفیقی الا بالله نه توفیق مگر په حکم دا په مدد د الله مه مې سپاره خو دا ډېره بهترینه دعا ده دا وایه وما توفیقی الا بالله خدای ګورې خپل نفس ته مې ونسپارې نشته توفیق مگر په مدد د الله به وي علیه توکلتو دق رب باندې زما بروسه ده توکل دی و الیه انیب او دق رب ته رجوع کوونکې ما دا ورته شعیب علیه السلام وي